افغانستان هغه هیواد دی چې طبیعي پیښې پکې ډېرې رامنځته کیږي. همدا تېرې څو ورځې د هیواد ډېری ولایتونه د شدیدو اورښتونو او سختو سیلابونو شاهدانو چې د مرګ ژوبلې ترخوایي خلکو ته ډېری مالي زیانونه هم واړول. دولت دغه ډول پیښو ته تر کومه کچه رسېدنه کوي؟ د دې ټولو سره سره افغانستان له یوې بلې پدیدې هم په پوره معنا زیانګالی دی چې هغه اقلیمي بدلون دی. تر اوسه د اقلیمي بدلون په برخه کې د افغانانو عامه پوهاوی څومره دی او په افغانستان کې د دغې پدیدې لپاره څومره چمتوالی نیول شوی او تر اوسه دا هیواد د دغې اقلیمي بدلون له اغېزو څومره خوندي دی؟ دا او دې ته ورته نور مسایل د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې له ویان سره مطرح کوو. را سره اوسئ. ډېره مننه حماد صاحب چې وخت مو راکړ. راځئ پیل یې له همدې وکړو. دغه د وروستیو ورښتونو په اړه د زیانونو اړوند که راته ووایاست څومره زیانونه اوښتي دي؟ کور مودان لومړی خو ډېر ښه راغلاست له پیښو سره د مرزي امادګۍ ملي ادارې ته. او لکه څرنګه چې جواب ته چې افغانستان د ورښتونو په یو نوي فصل کې شتون لري او د اټکل له مخې امکان شته دی چې دغه ورښتونه په راتلونکي یوې یا د یوې اونۍ څخه لا زیات دوام ومومي او په ډېرو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو ډېر زیات امکانات شته دی. په دې وروستیو کې د بارانونو او سیلابونو د تالندې برېښنا او د غره ښویدنې له امله له بده مرغه په ټول هیواد کې 240 کسان شهیدان سوي، 16 نور ټپیان سوي او په ټولیز ډول د 1000 څخه زیات کورونه په بشپړ ډول او نیمه ډول تخریب سوي دي. ځینې ځمکې به هم ویجاړې شوي طبعا په دغه برخه کې به هم تاسې معلومات لرئ؟ بالکل زموږ د لومړنیو راپورونو له مخې تقریبا په تېرو 6 ورځو کې د 3000 څخه زیات جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې سوي دي. او دغه پیښو ته تاسو تر کومه بریده رسېدنه کړې ده؟ د پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي اداره مسؤلیت لري چې کله داسې یو طبیعي پیښه رامنځته سي یو ناورین رامنځته سي نو دا اداره مسؤلیت لري چې په اول 2 ساعتونو کې خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي، د دوی سره د عاجله سرپناه په جوړولو کې د دوی سره مرستې او همکاري وکړي چې تر دا مهاله له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې ولایتي ریاستونو د مقام په لارښوونه ټولو شهیدانو ته د شهید ورثه ته هر شهید په سر 10000 افغانۍ مرسته ورسره کړې ده او هر زخمي ته 1000 افغانۍ ورکړي دي. او د دې ترڅنګ هغه خلک یا هغه کورنۍ چې بېځایه سوله یا کورونه تخریب سوله د هغوی سره د موقت سرپناه په جوړولو کې د خیمو ویش او د اړینو د کور نور اړین وسایل چې دي هغه ورته ورکول سوي دي. اوس که راشو دغه د پاکستان بریدونو ته په دې وروستیو کې د افغانستان ډېرې سیمې د پاکستان د بریدونو شاهدې وې، بزدلانه او داسې بریدونه وو چې د ټولو افغانانو غبرګونونه یې هم راوپاروه. تاسو د دې د بېځایه شویو په اړه معلومات لرئ چې څومره خلک بېځایه شوي دي د دوی د بریدونو له امله او رسېدنه ورته تر کومه بریده شوې؟ د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا علی مقام د حکم پر بنسټ له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې لوی رئیس محترم الحاج منان الدین ترابي صاحب په دې وروستیو کې ختیځ زون ولایتونو ته سفر وکړ چې هلته کله ورسېد نو 14 کاري کمیټې تشکیل کړله چې هغو کمیټو تقریبا 2 ورځې کېږي چې د سروې په برخې باندې پیل کړی دی او لا هم فعلا په ولایتونو کې سروې روانه ده. د سروې د بشپړېدو وروسته به د ټولو بېځایه سویو او اړمن کورنیو سره اړینې مرستې ترسره کېږي چې تر دا مهال پرون ورځ په ننګرهار ولایت کې له 152 کورنیو سره د دې ادارې سره په همکارۍ د مؤسساتو له لورې خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ترسره شوي دي. دا د متعدینو په مرکز باندې برید وشو ټول په جریان کې یاست، طبعا په دې کې به تاسو هم همکاري کړې د هغه زیانمنو سره؟ بالکل لکه څنګه تاسو بهتره معلومه ده چې د پاکستاني فوجي رژیم لخوا د روژې میاشتې په مبارکې میاشتې کې د کابل ولایت بلوچرخي سیمې د متعدینو د درملین پر کمپ باندې برید وکړ چې د برید سمدستي وروسته له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې د ژغورنې او پلټنې ټیمونه هلته ورسېد. زموږ د امبولانس عمله هلته ولاړل نو په اولو ساعتونو کې خو هغه د ژغورنې او عملیات کوم عملیات چې په هغه کې له پیښو سره مبارزې امادګۍ ملي ادارې ونډه واخیستل او د اړوندو ارکانونو سره په همکارۍ یې ټول شهیدان او زخمیان راویستل او انتقال کړل. او د هغه وروسته بیا د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه د شفقت او د حکم پر بنسټ یو کمیسیون جوړ شو چې باقي 2 ادارات ول، یو له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي اداره او بل د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو معاینت مقام پکې شتون درلود. نو د دې کمیسیون له لورې ټولو شهیدانو ته د هر شهید ورثه ته 50000 افغانۍ او د هر زخمی کورنۍ ته 10000 افغانۍ
د ورکولو بهیر پیل شوی. دغه ډول یو خو د پاکستان بریدونه دي، بل دغه د طبیعي پیښې چې رامنځته کېږي، دې ته ستاسو چمتوالی څومره دی او په دې برخه کې کورني او نړیوال بنسټونه تاسو سره څومره همکار دي، اغېزې څومره دي؟ له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي اداره د دې لپاره چې یو طبیعي پیښه رامنځته سي پر وخت خلکو ته رسېدنه وکړي، د دوی سره بیړنۍ مرستې ترسره کړي. دا اداره په ټول ولایتونو کې، په 14 ولایتونو کې معیاري ګودامونه لري چې په ټولو ګودامونو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي زیرمه دي. که چیرې یو ناڅاپه پیښه رامنځته کېږي نو د دې لپاره چې خلکو ته پر وخت رسېدنه وشي، د دوی سره اړینې مرستې ترسره شي، دغه ګودامونو څخه دوی ته مرستې رسول کېږي چې دا په ټول افغانستان کې دا اوس موږ خوراکي او غیر خوراکي توکي زیرمه لرو. د دې ترڅنګ زموږ ټول ولایتي ریاستونو مسؤلین د اړوندو ارګانونو سره چې د ولایت په سطحه د پیښو ته د رسېدنې کمیټه ده، د هغوی سره بشپړه همغږي لري تر څو که یو پیښه رامنځته کېږي، لاره مسوده کېږي یا داسې نور شانته ضرورت وي، نو د اړوندو ارګانونو سره بیا موږ همغږي کوو او د دوی له لارې بیا موږ هلته خلکو ته پر وخت رسېدنه کوو. تاسو به طبعا د پیښو دپاره ځینې چمتوالی مخکې چې ویلې د بعضې پیښو لپاره چمتوالی له وړاندې نیسئ. زما بله پوښتنه هم همدا وه، طبعا همدې کې ځواب شوه. راځو اوس د پلانونو برخې ته چې د 1405 کال نوی پیل شوی دی. ستاسو ستراتیژي ورته څه ده؟ په کومو پلانونو به کار کوئ په دغه کال کې؟ په دې وروستیو کې له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې په خپله او د اړوندو همکارو مؤسساتو او سازمانونو سره په همکارۍ 15 کلن ستراتیژیک پلان ترتیب جوړ کړ چې د هغه ستراتیژیک پلان له مخې به دغه روان 1615 کال کې به په ډیری ولایتونو کې د طبیعي پیښو د خطرونو د مخنیوي او کمولو په برخه کې به ډېرې وقایوي او بیړنۍ پروژې تطبیق کېږي. اوس که راشو دغه د اقلیمي بدلون مسلې ته، که څه هم افغانستان یې په رامنځته کېدو کې دومره خاص اثر نه لري، ولې زیان یې ډېر مونږه ګالو په ټوله کې افغانستان، څومره اغېزې کړې دی تر اوسه پورې؟ که څرنګه چې جواب ده چې افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د تغیر اقلیم له وجه ډېر زیانمن شوی دی او همدا مهال هم ډېرې داسې طبیعي پیښې دي چې هغه د اقلیم تغیر له امله رامنځته کېږي، که هغه سیلابونه وي، که خشکسالۍ وي او که د بارانونو بې وخته ورښت دي یا په کومه کچه چې مخکې کېدله، که په کوم ملي متر چې مخکې کېدله د هغه څخه زیات ورښت دي، نو دا هغه منفي اغېزې دي یا هغه تاثیرات دي چې په افغانستان باندې منفي اغېزه اچولی دی او خلک د دې څخه ډېر زیات زیانمن شوي دي، هم په مالي بخش کې او هم په ځاني بخش کې. تاسو د دې پدیدې د اغېزو د کمولو لپاره تر اوسه څه کړي دي یا کوم پلان لرئ راتلونکي کې؟ د دې لپاره چې د تغیر اقلیم سره مبارزه وسي او د دې دغه منفي اغېزې کومې چې دي د دوی کچه راټیټې سي، یو خو اړوند ارګانونه دي یا اړوند ادارات دي، لکه د چاپېریال ساتنې اداره ده. زموږ اداره یو کمیسیون لري د ټولو اداراتو سره، نو په دې وروستیو کې هم د نیالګیو کښېنولو کمپاین شروع شوی دی چې دا هم یو له دغه کارونو څخه دی. او د دې ترڅنګ خپله له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې په ټول هېواد کې د وقایوي او بیړنۍ پروژو د تطبیق بهیر پیل کړی دی او دا هم د کمپاین په شکل باندې دی. له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د دې ترڅنګ چې وقایوي بیړنۍ پروژې تطبیق کړي، د خشکسالۍ یا د وچکالۍ د اغېزو د کمولو یا د مخنیوي لپاره په ډیری ولایتونو کې چک ډیمونه جوړ کړي دي او لا هم په راتلونکي کال کې پلان لري چې داسې نور ورته پروژې تطبیق کړي. دا چې اقلیمي بدلون یوه نړیواله مسله ده، مخکې ما ویل چې افغانستان په رامنځته کېدو کې دومره خاص رول نه لري ولې زیان یې ګالي، د اغېزو د کمولو په برخه کې د نړیوالو همکاري څومره مهمه ده او تر اوسه یې څه کړي دي په افغانستان کې؟ لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، د اړوندو ارګانونو سره حتما تړونونه او لاسلیکونه او تفاهمنامې ورسره امضا کړي دي په دغه بخش کې تر څو وکولی سو د اقلیم تغیر اغېزې راکمې کړي. خو په خپله له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې سره همکارو مؤسساتو د ملل متحد سازمانونو موافقتنامې لاسلیک کړي دي. موږ همدا اوس فعلا همدا اوس په ډیری ولایتونو کې تفاهمنامې لرو چې دغه تفاهمنامو له مخې خلکو ته خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې رسول کېږي او د دې ترڅنګ تر ټولو مهم ده چې دغه تفاهمنامو او موافقتنامو له مخې ډېرې وقایوي، بیړنۍ او اصراري پروژې د تطبیق په حال کې دي. لکه د دې اقلیمي بدلون په موضوع کې نور هم تم شو، افغانان د دغه اقلیمي بدلون له اغېزو څومره خبر دي؟
د ډیری اړوندو ارګانونو له لوري خو عامه پوهاوی خلکو ته وړاندې کیږي. په خپله له پیښ سره د مبارزې آمادګۍ ملي اداره یو خو د تغیر اقلیم موضوع ده او بل د دې څخه چې دا کومې پیښې رامنځته کیږي یا خطرونه خلکو ته لاحقه دي د هغه په اړه باندې له پیښ سره د مبارزې تقریبا په د تیر کال کې د 2.5 میلیونه څخه زیات خلکو ته عامه پوهاوی وړاندې کړی دی. او دغه د بې ځایه شوو مسلې تکرار شو. طبعا د دې اقلیمي بدلون له وجې به ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي. تاسو په دې اړه څه شمېره لرئ؟ په تیر کال کې خو تقریبا زرګونه کورنۍ د هېواد په جنوبي او غربي ولایتونو کې د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي او دوی په دې اړ کړي وله چې دوی خپل ځایونه پرېږدي او نورو ولایتو ته هجرت وکړي. له پیښ سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې بیا د دغه بې ځایه سوي کورنیو سره د همکارو مؤسساتو او د سازمانونو سره تفاهمنامې لاسلیک کړي دي چې د هغه تفاهمنامو له مخې په هغه ولایتونو کې اول خو کوشش دا سوی دی چې د دغه اغیز یا د دغه تاثیراتو د کمولو لپاره مهمې پروژې تطبیق کړي او د دې ترڅنګ د خلکو سره مرستې هم کړي دي. په وروستیو کې زما وروستۍ پوښتنه همدا ده، څه ډاډ ورکولی شئ خلکو ته د پیښو په برخه کې د مرستو او د همکاریو؟ لکه څرنګه چې له پیښ سره د مبارزې آمادګۍ ملي اداره په هیواد کې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو د دې خطرونو د مخنیوي او کمولو په برخه کې مسؤلیت لري. له پیښ سره د مبارزې آمادګۍ ملي اداره ټولو ته ډاډ ورکوي چې دا اداره بشپړ چمتووالی لري تر څو د هرې ناڅاپي پیښې د رامنځته کېدو پر وخت به خلکو ته پر وخت او بیړنۍ مرستې رسوي او په خپله به رسېدنه کوي. او د دې ترڅنګ په پای کې مو دا غوښتنه هم د ټولو څخه دا ده چې د دې ترڅنګ چې له پیښ سره د مبارزې آمادګۍ ملي اداره په هیواد کې د خطرونو د مخنیوي او د مدیریت په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وړاندې کړي. مختلف کمپاینونه پیل کړي دي. د دوی همکاري او د دوی دغه ټولو موضوعاتو ته پاملرنه ډېر ضروري ده. یعنې تاسو وایئ چې خلک باید آګاه اوسي او په دې مسایلو باندې طبعا ځان پوه کړي تر څو د پیښو په وړاندې چمتو اوسي. بالکل زموږ د ادارې له لورې خلکو ته وړاندوینې هم ورته وړاندې کېږي. خبرداری او توصیې چې کومې زموږ د ادارې له لورې دوی ته وړاندې سوي دي پر هغه دې په جدي توګه باندې په پام کې ونیسي او هغه ځایونه یا هغه کورنۍ یا هغه سیمې چې خلک د سیندونو غاړو یا سیلابي لارو ته نږدې پراته دي یا کورونه جوړ کړي دي کوشش دې وکړي چې دغه سیمو څخه دې ووځي تر څو د دوی ځان مال خوندي پاتې سي. ډېره زیاته مننه. د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حمادو چې د وروستیو پیښو په اړه را سره غږېده.